ژوند کې ښه ملګري ژوند ښکلی کوي. ځانونه باید موږ او تاسې داسې وانه چوو چې هر څوک وي او هر څنګه وي خپل ژوند ورسره تیر کړو. دا ژوند ډېر لږ دی. مشران رښتیا وایي تر څو چې په ځان خبرېږي ژوند تیر وي. دا د سپکو خلکو سره، دا د مطلب پرستو خلکو سره، دا د هغه کسانو سره چې په هره خبره کې پیسې دي او په هره خبره کې جریمه شوي او په هره خبره کې ناغه شوي او په هره خبره کې ډوډۍ به کله کوي او په هره خبره کې څه شی به راته راکوي او څه شی به کوي. پوه شه چې دی سړی چې دی مطلب پرست دی، ځکه چې د ده په ژبه کې هم دا خبرې دي. تاسې باور وکړئ زه مخکې په دې خبرو نه پوهېدم، خو چې کله ما ښه ملګري ولیدل چې په ژوند کې دوی دا خبره نه کوي، ها په دې کې چې په ښه کار کې د ځان سره ولګي، ښه کار در باندې وکړه، ښه پیسې در باندې وګټي، تل درته ووایي چې غږ کوه، څه شته اړتیا لري غږ کوه، او په خپله یعنې ډېر کم در باندې غږ کوي چې دې شي ته مې اړتیا ده. لیکن ډېر به تاسو ته دا وي چې همدغه خبره به کوي چې څنګه به کوي او کله به کوي او څه شی به کوي او جریمه شوي او تکړه شه او غویا حلال که او پسه حلال که او چرګوړی حلال که او ډوډۍ وکړه او دا وکړه او دا وکړه. دا په رښتیا وایي، په ټوکو نه وایي. نو ژوند د داسې خلکو سره مه اور مه ورکوئ. داسې ښه خلک شته دي چې بیا به په ژوند پښیمانه یاستئ چې دا څه ژوند مې تېر کړی بد مې کړي د داسې خلکو سره.